ته حق وایي بالکل وایم نه وایه کنه نو دغه پزلو ډیزل کسان شته کنه په افغانستان کې دا ماته وایي په افغانستان کې ما درته ویل په افغانستان کې موږ ته د نظام په مقابل کې څوک راپورته کېدل بغاوت کول چې هر څوک د امر تنتن نه راکړي بغاوت خو تاسو کړی چې زه هغه مسعود بیچاره پروت په پنځیر کې تاسو ورپسې ټوپک راخیستې دا هغه د پلان په وطن دې چرته لاړ شي یزای دې نزي یزای دې نزي خلک دې نه مجوز کوي جنگ ته لمنه نه وي خپل کار کې راسي نظام ته وطن ته خدمت تاسو سره بخامخه جنگ ته بل چاره نشته بل لار نشته ولې نشته مکتبونه بند کړي دي نه پرېږدي چې لاړ شي مکتب خبرې درکونه نیولې د خوشال واره مې تول چې مکتب خلاصي ته درکونه نیولې دا مکتب باندې و تاسو په خوام چې راغلي وي په خوا مخکې ځلم چې راغلي عملم کړی دي مخکې مشکل دا ټول چې تنا وړو کې مزه طالب وګورم چې ته څومره هیڅ کې څومره عمر دي چې معلومات وشي دا زه د 15 کالو د پاکستان جرن اعلان چې کوم دي دا زمونږ د وطن زمونږ د خوري دشمنان دي دوی نو غواړي دا وطن فشي هر څوک زه تا ته وایم که هر څوک دي د روی زمین د مځک پر سر هر څوک جنگ ته لمن وي نه منم چې د نظام په مقابل کې راپورته کیږي نه منم چې مکتبونه بندي نه مکتب کې بندي نه منم چې هر څوک مکتب بندي نه منم بنکړه یو کالو شو څوک مکتب ته نسی نه منم باندې نوې نظام دي خامخا اصلاحات کې راغلي برابرۍ نظام دی کوبکو سر سینده په غوامه لاړه په دربکو نظام چې دا نظام دی په ډوډۍ نه د نن بیان او قرضدار است تاسو نظام دي چې نظام دي دا خو مشکل نه دی دا خو هیڅ مشکل نه دی دا په طالبان خپل چې راغلي مالي مولوی صاحب دا څنګه چل دی وي من خپل وې د نن به قرضدار یو ډوډۍ درک نشته دی نو د خلکو سره به څه کومک هغه ته مال مولوی صاحب طه بنو مې دا ته مې دا وری د خلکو سره کومک نه کوي وي من خپل د نن به قرضدار تاسو هغه ورسره ننوایان څه پښتنه وکړه د تیر نظام تر وسه د ننوایان قرضدار دي هغه مو تشته دی ویل نه هغه مسخره هغه کوي هغه ډیر خدمت هم کړی دی پوه نشئ نو قرضدار ونه خو زری در اخر پاره دیم زری کوي حق وایا زه ولکه زه د خپل د افغانانو طرفدار یم چې په ارزي کې دي زه د افغان د غلام یم د افغان خو صدا څه منجابه زه په کتاب الله نه منم درسره احمد شاه مسعود هغه نه منم منجابه نه منم ګوره دا یاد ساته بالکل سید احمد شاه مسعود وس دا خبره کړه ته په دا کیسه وای په دا موضوع مسعود مجبور دی چې شو که ته ماته لار وخه ته ورځې نه لاغه پښتنه نه کې په زید ور سره سوله وکي رای ولي کینې چورور تاسو مشکل څه دي څه شه دي نه بس زورم راخېشته دي بس دې ته موږ ویلي دي او هنفي او حق مشکل ته ویلي دي شراسي په نظام کې ک پیلوټ ک انجینر ک مکتب معلم وای ک ارشه راځه په نظام کې مشتاق زید په نظام کې خپل خدمت وکړه دا مې اعلان نه دي کړی بل امیر المؤمنین لګیو چې مشتاق ته نشو کولای چې مشتاق هغه درکو دا تاسو سرونه پام کې باقي مشتاق نه پرېږدي تاسو په حکومت کې تاسو ته زیاده ته ولې دروغ وایې څنګه دا څه دا ټول قانون امیر المؤمنین هم چې ټاکلې دی هغه مخکې نختاري خدای خبر څوک دی څوک نه دی دا ګوره ملا خو دې ته اجازه ورواچوه خیر بلا صاحب ټول قانون اختیاري په ځای په مطلب امیر زه راغله دا خلکو مخکې بیان وکړو امیر المؤمنین چې مخکې نختاري دا څه امیر المؤمنین شو امیر المؤمنین په یو امریکان باندې دا دومره باتور دی چې دا دومره باتور دی چې د مخ څوک ونه ګوري راځي نرمندې دی ودرېږي میدان کې امیر المؤمنین زه خلکو ټاکلم دا امیر المؤمنین ول د خلکو مخ ودرېدنو په قطار ماده کې د جمعې د اختر پورې دیدګاه کې بیان وکړ د علماء او شورا کې خبرې وکړ نو تذکره ورکړه ورته تعالی دلته دی ولې موږ اورل د موږ وطن دې موږ حق ته چې موږ خپل مشر وګورو خو شرایط د صاحب کرام وخت کې بي پیلوټ داري وي درون وو صاحب کرام وخت کې چې بي پیلوټ تیاری نه وي خو ساينس هم نو اوس مشته دي کنه اوس داري کې حالات خراب دي شرکت جنگ کړه ورو کوم ځکه چې ځان نشینه په سیمه جوړوي شرکت جنگ شو مخ پټه حالات ته وګوري کنه د نړۍ سره دی وایي چې مطلب ما سره مشوره وکړي معنا چې زه امیر المؤمنین سره د دې زموږ وطن دی موږ حق لرو چې پښتون وکړو زموږ حق جوړي د دې حق نه لري چې پښتون وکړي د توهین حق نه لري چې امیر المؤمنین توهین هغه وخت کې زه توهین حق نه لرم چې دې ته رائے ورکوم او د انتخاب شي بیا زه حق نه لرم اوس څه انتخاب تر افغانستان ته بل انتخاب وکړه په خارج کې نه انتخابات افغانستان کې انتخابات یو څه مهم نه ما دا لږ افغانان دي څنګه موږ ته خبرې مکو څه مهم نه دا خبرې مکو ټول زه ورته احترام لرم بالکل چا څوک اکثریت تا خبره الته ځای نشي ست د لې راسه وطن ته راځي تب چیرې ناشي ګوره زما مسله نه ده زمونږ د افغانستان مسله د افغانان دی رائے باور کا چا وټا ما ته منظور دي چې اکثریت باندې وکړي چا څوک بس تاسو منظور دي بس مش ټاکلې دي موږ اکثریت نو انتخابات کړی دي
ها دا کوم ځکه انتخابات کړي چې تا وټاکو انتخابات منون انتخابات تجربه کې انتخابات قرآن هم نه منئ نو تاسو قرآن هم نه منئ چې انتخابات نه منئ نو ته پیغمبر نه منې زه څنګه نه منم من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول اطاعت وکړه د الله اطاعت زه به منم حدیث نه منې تا بل ځان ته حدیث نه منې نور لارې لاټاوات پلان نه منې بستان نه منې ساده تا نه ویل تا بل صالح به سره وړاندې تا بل نه وتل حدیث ټول دروغ دي نه منې حدیث ته پیژنې حدیث ته وایي حدیث دې چې خبره بل ده انتخابات ولې انا تسعه انتخابات د شي وجبه چې لاس تراولنه دی ولس لپاره شي اول زه دا سوچ کوم د ملا علم ما ته قدر نه خوري سماته خپل حقوق بیان کوي او په باندې عمل هم کوي دې چې وسمره علم کړی دي ځان لپاره کړی دی ولس لپاره کومه ګټه نشته دی ولس بچای دی په دغه مراخصه چې دا طالب دا کافر دا مسلمان په یو طرف کې چې وځل څنګه شي چې په بل طرف کې وځل چې غته د مردار خطاب کوي دا د دې لپاره یو غټ چیلنج دی غټ مشکل تر مخامخ دوه خبره ملا صاحب ما ته نه دماغ جوړ کړی نه مدرسه جوړ کړی نه لاره ته جوړ کړی نه د انده لپاره پروګرام سوچ په فکر کې دې لپاره خالص کرسي حکومت د ولس په غم کې نه ده اوس راځو موږ ولې مدرسې نه مدرسې ولې ما ته ملا مهمه نه ده ما ته انجینر مهمه نه ده موږ هغه چاته انتخابات وکړو دا وطن جوړوي او دا وطن په خو دري دا وطن کې مدرسې جوړوي سي مکتب جوړوي سي ډاکټر جوړوي سي هر څه جوړوي زملا څه کوم چې زل الوقت مرم زملا څه کوم ملا څه قرآن کې دا ټول شانته قرآن ما ته خبره ده چې ملا علم وکي دا قرآن کې دا ټول شانته کوم شایسته غواړي ته وایي په ګډو سره قرآن ګوره د افغانستان خلکو په ټولو کې چې څه ته به قرآن پټول موږ دا خبره نه ده قرآن دا نه معنی چې ټول افغانستان خلک به مسکیاني ټول ملایان صاحبان دا نه معنی چې ټول درګم دي قرآن خدام نشته وایي چې هر څه ملا کوي ډاکټر هر څه بملا کوي هر قرآن دا وایي چې څه بملا کوي سړی دی معلم ام بالله ښه خبر ده سړی دی انجینر ام بالله ښه خبر ده سړی دی انجینر ام لا ام بکازي ښه خبر نه تا خو اوس یو ملا ده انجینر خلاص صدر کې پیلوټ نه صدر کې ډاکټر نه صدر کې یو ملا ده تور پټې ته سر تا کوي دوه خرو بدانه نه خبره والی کړی دی دوه خرو بدانه نه خبر وزیر کړی دی دوه خرو بدانه نه خبر انجینر کړی دی دا تاسو پرتی پر دې باندې قدرت نه لري دونه غټ فتواوی لګي زستا د ومنه او تاسو باندې نه منه تا خو ګوره دلته موږ تاسو ته راګدا کوو زه تاسو د څه نه وایم چې ته ملای ته ماته د څه وایي زه حکومت یم موږ آزاد خود مختار یو موږ نیوکه په تیر خلکو باندې کوو وسیم کوو ته وایي زه دې تابع مختار ہے په سیاسي خلکو باندې ولګیره پر سیاسي خلکو باندې سالم انتقاد وکړي لیکن پر علماء او د قران او حدیث مدرسو په دغه خبر مرای لکه غټ مشکل دا په تا غټ مشکل دلته سیاسي خلک باندې سیاسي خلک لدانه علم جوړ کړي چې موږ عالمان او موږ اوس نو په دې ده خدا سیاسي خلک دي موږ دي چې اوس کوم یو سیاسي سره ما ته وکړي په داوس نظام کې غبطي جمله نوم لسټه نه تړل سوی یو راوخه څنګه یو راوخه تر کومندان پوری چې د جمله نوم نه لسټه نه تړل سوی ټول ملا یو څه راوخه اسپلانکای یو دیم د افغانستان اکثریت خلک نه پلانکای اخوان یو نه پلانکای اخوان دي یو اصل کې ملای ته د خلکو مابین فرق وا ته نو دا مکوش بشټول بالا بس کې راځي چې چا تملا ول بسره نه دا ټول ماجي مفتیان شیخ افغانستان خطا دې په ته ما ته دیو نمبر واخه پلانکای ډاکټر پلانکای وزیر پلانکای انجینر پلانکای وزیر ته ټول نه ده یو راوخه پلانکای انجینر پلانکای پروفیسور پلانکای ډاکټر یو راوخه زه تاسو ملا ډاکټر دروښم یو خدای ډاکټر د پتی هغه دغه ډاکټر نجیب یو خدای راکمې شته تر اوسه ولا کده د پنډیکس اپریشن کوي یو خدای رقم ډاکټران سپي تورې تاسو خبر کثیر متران تاسو په دې ځای لري تاسو یو څه کوئ څنګه کې نه ملاو مش ولا کې مين او ولا کې ابزر هو تاسو توهین مکو یا مجبور کوي لا کې مجبور کوي دلته شای براته بما فقط اكثر تيب اشرفني كم ابن دا خبرې زه څنګه نه اورم تاسو په دې ستونزه